السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی دی چې د چا په کور کې سپی وي دغو د نیکو اعمالو نه او د ثوابونه هره ورځ یو قرات د 2 قراته پورې کمی، یعنی دغو نفر په کور کې چې سپی دی دغو د نیک اعمالو نه او دغو د ثوابونه هره ورځ د 1 قرات نه تر 2 قراتو پورې ثوابونه او نیک عمل یې کمی. الله اکبر. موږ کله دله نیک اعمال لرو چې بیا هر ورځ هغه 1 قرات ته 2 قرات پورې کم شي. 1 قرات په یوه روایت کې راغلی دی چې 1 قرات د احد د غر په اندازه دی، او په بل روایت کې راغلی دی چې 1 قرات د یوه ډېر غټ غره په اندازه دی. نو دوبره ثوابونه، دوبره نیک اعمال چې د موږ هره ورځ کم شي فقط د یوه سپي د خاطره، نو څه ضرورت ورته لرو چې موږ سپی وساتو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې سپیان هغه استثنا کړي دي، هغه مستثنا دي د دغو حدیث نه چې خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده چې تاسو ساتلی شئ. یو سپی چې د ښکار دپاره وي، بل سپی چې د رمې دپاره وي، د رمې د ساتلو دپاره وي، او بل سپی چې د زراعت دپاره، د پټیو دپاره، د دو دپاره ساتل کېږي. نو دغه سپیان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.